بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. عزتمندو مشرانو معززو او نورو کشرانو رونو، د زکات فواید مونږ شروع کړیو چې د الله جل جلاله په دین کې کم فرایض راغلي دي په بندگانو باندې، په هغه فرایضو کې هغه احکامو کې یو ضروری او اهم حکم د زکات هم دی. د دې زکات مقصد څه شی دی؟ علماء کرام لیکلي دي چې اصل کې بنده مومن د الله پاک جل جلاله په وړاندې خپل بندگی عبادت وړاندې کوي. دا عبادتونه د یو مسلمان هغه کله کله د بدن سره تعلق ساتي چې بدني عبادت وي، کله د مال سره تعلق وي چې مالی عبادت وي، کله بدني او مالی دواړه وي. په دې وجه د زکات په فوایدو کې یو لویه فائدہ مومن او مسلمان ته دا ده چې د الله مختلفو طریقو باندې عبادت کوونکي جوړ شي، او دا به د مومن امتحان هم دی. د انسان دا وجود دا بدن دا ډیر قیمتي شی دی او مال هم قیمتي دی، خو لیکن د انسان وجود او جسم ته داغي قیمت نشي رسیدي. نو مومن مسلمان الله ته خپل عبادت او بندگی وړاندې کوي، رکوع سجدي روجي وغیرہ سره، او معلوم یو نعمت ته. نو الله د دې عبادت او د دې نیکی د حاصلولو د پاره چې یو مسلمان دا حاصله کی یو دا خیر دته ملاو شي ورسیږي، د زکات حکم را لېږلی. په دې وجه د زکات لوی فلسفه دا ده چې دا الله پاک جل جلاله یو فریضه ده، فرضی حکم دی، الله په خپل بندگانو را لېږلی. دویمه فائدہ په دې زکات ورکولو کې دا ده، زکات ورکون کی ته فائدہ ده. دویمه فائدہ دا ده چې دې سره د زړه دننه د مال محبت نه پاتې کیږي، بلکې د الله او د رسول محبت به دې سړی ته ملاوي. یو مسلمان چې د خپل مال نه زکات وباسي او د الله په نوم باندې ورکړه کوي، د خیر په ځایونو کې لګي، د خیر په خلکو باندې لګي، مستحق کسانو باندې لګي، یتیمانانو باندې لګي، مسکینانو غریبانانو باندې لګي، نو دکې به الله مینه پیدا کیږي، د الله د رسول مینه پیدا کیږي.
او دا شان دي الله به د انسان سره مینه پیدا کوي ځکه الله ډېر غیرتی ذات دی یو بنده چې د الله په نوم غیرت کوي د الله په حکم غیرت کوي نو الله جل جلاله خو بادشاہ دی حقیقی بادشاہ دی بنده به سور کی بنده سره دي سو خدا هو یو امتحان دی چې الله د خپل بندگانو یو امتحان اخلي دیو جنا په زکات کې دویمه اهمه فائدہ ده چې د بخل د مرض نه او د حب مال د بیماری نه به دا سړی بچ او د الله مینا او محبت او د دین مینا او محبت به ته حاصل شي درېمه لویه فائدہ ده په زکات کې چې دې سره د انسان کې د خیر د نورو کارونو جذبه پیدا کیږي ځکه نفس یې کمزورې کیږي د شیطان رټلې کیږي دې سره د انسان په دې فطرت کې مال سره ډېره زیاته مینه الله پاک فرمایي وانه لحب الخير لشدید د انسان د مال د مینې په سلسله کې ډېر سخت دی بشک د انسان د مال په مینه کې ډېر سخت دی نو چې کوم شي کې ډېر سخت دی او د انسان فطرت دی او د الله نه هغه قربان کوي نه نورې خبرې ده ته اسانیږي بیا څلورمه فایده دا ده چې دې سره به دا سړی د برکاتو خاوند شي په مال کې زندگی کې کاروبار کې به الله برکت اچي بخاری شریف او ابو داود شریف کې حدیث ته هر سحر الله پاک یو فرشتہ نازلی او دا فرشتہ یو دعا کوي اللهم اعط منفقا خلفا یا الله څوک چې ستا په نوم باندې ورکړه کوي د هغې په مال کې برکت واچي او یا الله چې څوک بخل کوي او ستا په نوم باندې ورکړه نه کوي نو د مال تاوانی کی او د برکاتو نه محروم کی کوم سړی چې د الله پاک په نوم باندې ورکړه کوي خصوصا زکات عشر قربانی سرسایا او د دین علاوه نور حقوق واجبه مالیه ادا کوي نو دته دا دعا شامل ده د دې فرشتو په دعا کې دی داخل دا یو پنځمه فائدہ په زکات ورکول کې زکات ورکون کی ته ده چې مال کې به الله برکتونه اچي بیا برکت دو قسمه دي یو برکت ظاهری دی بل معنوي دی ظاهری برکت دا چې دا به ډیریږي زیاتیږي کمیږي نه علماء کرام فرمایي د انفاق فی سبیل الله مثال دا سه لکه د کوینه چې ته وبو باسي نو خزانینا او جمع شوی رقم نه چې د الله په نوم باندې سور کولای کیږي نو دا نه ختميږي دا بزیاتی او چې یو مسلمان دا تصوري چې دا تاوان دی او دې سره ماته نقصان رسی او یو غیر مسلم هم دا وایي چې په لګولو کې په دین باندې او د خیر په کارونو کې ماته نقصان رسی دا څونه کمزوري خبره الله جل جلاله او د الله پاک حبیب صلی الله علیه وسلم دا سے فرمایي چې دې کې خیر او برکت دی نو د بعض خلکو سوچ دی چې یار سحر زه وکم نو چې ما خام ته یا په سبا یا په دغه ورځ باندې فوري نو ما د عمل په ظاهر ډیر شي نه دوستانو د برکت مفهوم دا نه دی یوازې د برکت مفهوم دا سی وی چې کله مال ډیر شي دام برکت تی ظاهری دی او دام برکت ته چې تا نن 1500 روپیو ګټلې کور ته چرالی بیمار نشتا حادثه نشتا الحمدلله او هغه پیسې ستا کافی شوي یو سړی لزر او ګټي او الله هر مسلمان د حادثو نو ساتي
چې کور ته راشي او ماشوم بیلې نیولې وي یا د بره چت نه رالړه شوی وي یا بله بیماري ورته بیغه شوي او بیا 100 زره ولګي پې نو دا برکت دی دا ګټه ده دی چې هغه 10 زرو ته ګوري یا 50 زرو ته ګوري د دې برکت مطلب عالمان د حدیث ته وایي چې دا مال بدل په ځای لګي بې ځایه به نه لګي کوم خلک چې په خپل آمدن کې په کاروبار کې شرعي تقاضې مد نظر ساتي نو هغه خلکو دا پیسې اگر چې په ظاهر لږ آمدن وي لږه دکانداری یا کاروبار کې ګټه لږه کېږي ولیکن بل طرف ته د هغه الله د داسې بیمارونه حفاظت کوي چې کوم د پاره ډېر د تکلیف باعث د داسې ځایونو نه خدای محفوظ ساتي چې کوم د انسان پیسې او سرمایه ختمي نو د زکات فیس نقد فایده زکات ورکوونکی ته دا ده چې دی به په دې مال کې به د برکات راځي حدیث پاک کې راغلی دی یو فرشتہ داغي خبري یو کس وریدي په اسمان کې چې اسقي حديقه فلان وريزي نواز راځي چې فلاني سړي باغچه وبکا هغه کس دا نو موري دا وريز دا روانه مزل کو به یو ځای باندې ودرېدل او باران شروع شو باران وریدو د یو شاړ میدان او شاړ پټیو باغی باندې وریدو او بدوم رضیات شو چې دا پټینا لختی تشو په لختی کې روان شوي دا سړی دی او بس روان شو او رواني دی مو بس روان دي چې دا سیوړان دی لاړل نو الته یو زمیدار کاکا ولا هغه بالکل او په دې پټی سازي کړی وي اداغه پټی ته ور داخل شو دا صاحب ورغه دا کاکا نه تاسو کې چې تاسو نوم دی نو هغه کاکا هغه زمیدار وته عمق نوم واغشتو کم چې د ورځې نه اورېدلې د حیران شو وې زما دا نوم دی نو دې تاسو کې چې ستا په دې فصل کې څه طریقه را ما وته وی چې کله زما دا پټه سر سوکی او راورسی نو زدا حاصلات او د دې دا کاروندا چې کمال تورسیږي غلا وغیرہ وکي نو زدا درې سي کوم یوي خپل کورته یوسم یوي سنبال کوم بیا د پاره پدی پټی لګوم بل فصل پکارم او درېم د الله په نوم باندې غریبانو مستحق تورکو د سړی پوه شو چې دا د دې عمل برکت دیو جن حدیث کې راغلی ک تاسو زکات نه ورکوي نو الله پاک به در باندې قحط سالی مسلط کی دا ګورګ او زمونږ د بازي سادهلو مسلمانانو سوچ داري چې دا حکمي دومره د دین نه بی علمی او د الله جل جلاله په وعدو باندې یقین کمزوري رااله او بیا د ډیرو خلکو پویو خلکو دا سوچ وی چې یا دې سره خدا شی بالکل ختمي نعوذ بالله حالانکه د الله پیغمبر فرمایي ک مالدار خلک په صحیح طریقه باندې زکات ورکي غریبانو ته محتاج ته ما جاعوا ولا عاروا نبا اوکی پاتی شي نبا بربن پاتی شي نن د دنیا دا نشوران وای د انسانیت لویه مسله غربت ته او ډېر لوی غربت ته په دنیا کې دا غربت اسلام صد پاسه سور لسو کاله مخکې حل کړی دی د دې علاج یې مونږ ته ښودلی دی
چې په هغه کې مالدار سړی باندې ټیکس نشته، بوج نشته، زور نشته، او د غریب پکې مرستم د تاسو الحمدلله. تاسو وګورئ د زکات دی دغه ته زکات هر ورځ نه هر میاش نه په هر قسمه مال کې نشته. دا نه چې دی مالدارو باندې اسلام جبر کړی. په دنیا کې درې معاشي نظامونه مشهور دي: کیپیټالیزم، سوشلیزم او بل څه شي کمیونیزم. نو سوشلیزم باندې نن سبا بس ډېر لوی زور شور دی او دا د کامیابۍ ذریعه ده او داسې او داسې او داسې. هېڅ کله د کامیابۍ ذریعه نه ده سوشلیزم. دا څنګه چې خلک په درز غوبل کې دي او سر تندې نه لګي، نو سوشلیزم چې چا فالو کړی دی او دی پیروي کوي، نو چې بدین سرونه خوري او بې اطمینانه وي. اسلام ازم پکار دی، اسلامی اقتصاد پکار دی، اسلامی معاشی نظام خپلول پکار دی. زکات پکال کې یو ځل دی په مخصوصه طبقه دی. د اسلام نظامی معیشت کې لوی سبق دا دی چې دولت د یو کس سره نه، پیسې د یو کس سره نه، بلکې دا د گردش کوي. د اسلام فقه دا وایي، د اسلام اقتصاد او معیشت کې چې کوم ماهران دی هغه دا وایي چې د دې دولت مثال د دې نظامی دنیا د لپاره داسې دی لکه څنګه چې د انسان د وجود د لپاره وینه ده. انساني وجود بغیر د وینې نه چلی، صحیح؟ خو وینه که په یو ځای ولاړی نو د انسان به د هارت اٹیک شکار کیږي، د ده په سپېږمو به راځي، د بلډ پریشر به جوړېږي. تاسو د هغې خبرونه ښه خبرې. بعینه که یو طبقې سره دولت وي او دا گردش نه کوي، نو دا مالدار به سر خوري، دی به د داسې بیمارو شکار کیږي چې دنه به خونخوار حیوان جوړیږي، ظلم به کوي، یو سره به وکړي، بل سره به وکړي، بل سره به وکړي، بل به یو مظلوم راپاسي او ډېر زبردست علاج بولو کی بالکل به ختم کی. نو اسلام خو مونږه که مالدار دی او که غریب دی ټولو خیر خوا دی، که مسلمان دی او که کافر دی، انسانیت ته اسلام یو تقدس ورکړی دی. امونږ ته د ګټې لارې ښیي دین او مذهب. نو دا مال اسلام وایي چې دا د یو خاص کس سره یا خاص طبقې سره نه وي، بلکې دا د گردش کوي. او د گردش دا مطلب نه دی چې د مالدار نه په زور اخلي او بیا په خوښه یې که خوښه نه په خلکو یې تقسیموي. نه نه نه، تاسو د میراث دې مسلې ته وګورئ که نه، پیسې چا ګټلې دي زیاده، او چې مړ شي هغه بچې چې د دې پلار په کارېږي نه، هغه هم وایي زما بابا وایي که نه وایي. هغه بچې چې د پلار د مور له یو ګولۍ قدرې نه راوړي، چېرته یو سوي وله نه یې راوړی، عزت یې نه کوي، هغه هم دې نور ورونو ته وایي چې څنګه ستا پلار او داسې زما هم پلار. خبرې ټیک هم ده ګورئ څه شی، ځکه چې د میراث بنیاد په رشته دی. چې چا خدمت کړي دله به الله اجر ورکوي او دی به ټول نه عزت کې وي او مالداره به وي. دا نه چې دی لاړو خراب شو. د میراث دې قاعدې ته او دې مسلې ته تاسو سوچ وکړئ، بیا به دا خبره تاسو ته ښه واضحه شي چې د دولت د پیسې باره کې د اسلام تعلیم دا دی چې دا دې وویشلی شي. اسلام دین فطرت دی، د دې فطرت نه چې څوک خلاف رواني دی به چېرته کامیاب شي. ګوره قارون د دې نه خلاف روانو څه وکړه، بله شخصیات دي داسې چې زموږ ستاسو مخې دي. نو پیسه جمع کول په دې معنی چې په ځان سختي تېرې، په دې معنی چې د الله په نوم یې نه ورکې، په دې معنی چې په بچو باندې سختي تېرې، په دې معنی چې ګاونډ حقوق ضایع کې، په دې معنی چې جومات مدرسه او د لارې او د غریب او د یتیم او د مسکین د پاره پکې تا سره هېڅ درک نه لګي.
نو دا هوښیارتیا نه ده. اسلام داسې و، دا پوهه نه ده. دا سړی به هېڅکله کامیاب نه شي. یعنې تاسو په دې معاشره کې نظر واچوئ، تاریخ که نه خبر نه یې نو ستاسو په زندګۍ کې به داسې ډېر خلک راغلي. رزق حدیث پاک کې راغلي هغه دی چې تا وخوړه، پیسه دې هغه ده چې و دې خوړله، خورې به هغه ده چې تا واغوستله، هغه ده چې د الله په نوم دې ورکړله. نور داسې نه ده چې ستا یا زما 3 دوکانې او د دې 3 نه 10 جوړ شي نو زما رزق زیات شو. داسې ده؟ نه 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 نه. که 50 هم شي زه به هغه خورم چې کوم الله مقدر زما کې لیکلي وي، قسمت زما کې لیکلي وي. نو ستاسو خدمت کې گزارش کوم چې په زکات کې شیخ احمد زرقاوي فقه الزکات کې لیکلي دي یو لویه خبره د اسلام دا عملي کېږي چې د غریبانو ضرورتونه به پوره کیږي، د مسکینانو ضرورتونه به پوره کیږي، او د دې ضرورتو پوره کول لپاره اسلام موږ ته د زکات حکم کوي. او اسلام وایي چې نږدې غریب ته ورکا، کلی والا ته ورکا، رشتہ دار ته ورکا، رور خور له ورکا، کاکا ماما له ورکا، لري موړه. او اسلام وایي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. د شپیم لگاو د ورځم لگاوا، په پټیم لگاو، په ښکارم لگاوا. دا نه کوم چې د بازو خلکو تصور دی. نو ګوره دا د دین تعلیم دی، او مؤمن الله ته بندگی په دې شکل پیش کوي چې یا الله ستا د مینې په وړاندې چې څه راځي قربان دي ستا د نوم نه، ستا په حکم کې چې څه مونږ ته کېږي، شریعت کې کوم حکم راځي ستا په قانون کې زمونږ هر څه د هغې نظر. دې وجې نه احادیثو کې راغلي دي چې بخیل سړی د خلکو نم لري، د جنت نم لري، د الله نم لري. سخی انسان خلکو تم نږدې، جنت تم نږدې، الله تم نږدې. او دا یاد ساته د الله پیغمبر فرمای ما نقصت مال من صدقه، مال کلم په صدقه باندې کم شوی نه دی. مال په صدقه نه کمیږي. تاسو ګورئ زموږ پیسې په صدقاتو لګي که په نورو څیزونو لګي؟ دا زموږ دا چې کوم پیسې پیدا کوو منډې ترډې خلک وایي نو دا لګي بیا په څه؟ او خصوصا دا ډېره د افسوس خبره ده چې دا کوم فضولیات دي، فضول خرچۍ دي په دې ودونو کې کوم رواجونه حیران بشي. دې وجې نه اسلام وایي چې د 3 ورځو نه زیات به روټۍ نه ورکوي په واده کې. اسلام وایي چې د واده روټۍ به الګ ورکوي، جینۍ به نه ورکوي. اسلام وایي چې تاسو ختنه کوئ، مختصر دعوت پکې وکړه جایز دی، خو دومره لوی کیسې به په سنت کې نه کې. مختصر روټۍ که ورکوي ښه خبره ده، جایز ده، خو لیکن اکثرو صحابو په سنت باندې روټۍ نه خوښوله. دا د حدیث کتابونه وګوره. کله چې موږ تاسو فضول خرچۍ شروع کړې، د زنانو سره مشورې شروع کړې او ناپوهه خلکو سره، نو زکات اهمه فریضه او دارنګې لاره جوړول، مسافرو سره مرسته کول، عالمانو سره مرسته کول، جماعتونو سره، مدرسو سره، یتیمانانو سره، غریبانانو سره، کونډو رونډو سره مرسته کول، میلمه سره مرسته کول، هغه هر څه پاتې شو. بلکې دا مرسته خدای په خیر کې الټه خلکو غلاګانې شروع کړي. وایي زما د ملګري واده را روان دی، هغه له جیب برابرومه چې دې کې به لګي. داسې نه که نه ده؟ زما د رور واده را روان دی، زما د وراره واده را روان دی، هغې دپاره به پیسې پیدا کول پکار دي. دې وجې نه د زکات تصور دا د فرض دی، او دې کې د انسانانو خصوصا د زکات ورکوونکو خپله فایده ده. الله پاک دې موږ او تاسو په ټول دین باندې کم چې موږ ته متوجه احکام دي الله کریم مو دې په عمل نصیب کړي، او رب العالمین دې زموږ او تاسو د ټولو ناراضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.